السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو محترمو ملګرو خدای دې وکړي چې ښه وي جوړ شپې ورځې ژوند زندګي او وخت صحت مو هم کوي او زموږ ټیکنیکل ارمني پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایو ملګرو تاسو ته نن ورځ موږ بیا یوه ډېره زبردسته بهترینه خوندوره ویډیو چمتو کړې ده په نننۍ ویډیو کې ملګرو موږ تاسو ته دا درښیو چې څنګه کولی شو چې د خپل موبایل څخه کمپیوټر جوړ کړو یعنې زموږ موبایل ټول سیستم کمپیوټر ته وړوي کمپیوټر شکل ته لکه څرنګه چې کمپیوټر ښکاري هماغه شان زموږ موبایل ښکاره شي او ټول اپشن یې کمپیوټر سیستم ته واوړي نو مخکې له هغه چې موږ ویډیو شروع کړو د ټولو هغو خوږو ملګرو نه هیله کېږي چې چا زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ یوټیوب چینل ته نه وي راغلی وي نو زموږ یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ د ځان له ګټې لپاره یې سره سبسکرایب کړئ ځکه چې زموږ په یوټیوب چینل کې ډېرې مهمې خوندورې ستاسو د پیدې وړ ویډیوګانې اپلوډ کېږي داسې ویډیوګانې موږ هېڅکله نه اپلوډوو چې خلکو ته یې توان ورسېږي او پیدا یې نه رسېږي نو زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ چې دا مهمې ویډیوګانې تاسو ته په خپل وخت سره در ورسېږي نو اوس به راشو ملګرو د ویډیو په طرف راځئ ویډیو شروع کوو نو تاسو به ملګرو لومړی یو دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کوئ د پلی سټور څخه دې اپلیکیشن ته تاسو حتما ضرورت لرئ چې تاسو موبایل د کمپیوټر سیستم ته اړوئ نو تاسو به پلی سټور ته لاړ شئ دغه کمپیوټر لانچر په نوم اپلیکیشن چې دی دا لوګو دی تاسو وینئ دا به داسې را ډاونلوډ کړئ که تاسو له پلی سټور څخه نشئ را ډاونلوډ کولی نو ما به تاسو ته د همدغه ویډیو په ډسکریپشن کې د همدغه اپلیکیشن لینک اچولی وي تاسو به په هماغه لینک باندې کلیک وکړئ او ډایرکټ به تاسو پلی سټور ته بوځي او دغه اپلیکیشن به را ډاونلوډ کړئ هر کله مو چې ډاونلوډ کړه نو بیا په اپلیکیشن کلیک وکړئ چې په اپلیکیشن مو کلیک وکړه لږ انتظار کو بیا به د ټری اگین نه کلیک وکړئ او دلته بیا ملګرو تاسو د بیک بټن ووایي په موبایل کې بیا به د اوکې نه کلیک وکړئ نو دلته به ملګرو تاسو بیا د بیک بټن ووایي نو تاسو دلته وینئ خاص زموږ موبایل کمپیوټر سیستم ته ټول اپشن ټول ایکن هر څه د کمپیوټر سیستم ته وکتل خاص د کمپیوټر په شکل ښکاره شو زموږ موبایل لکه څرنګه چې په کمپیوټر په ډیسکټاپ باندې موږ ته دا ایکن ښکاري کمپیوټرایزر ریسایکل بین داسې د نوره فولډرې د ټول هماغه کمپیوټر په شکل زموږ دا ایکن ښکاره شوې لکه څرنګه چې موږ کمپیوټر ته داخلېږو خپل معلومات ګورو فایلونه ګورو د هماغه شان موږ هم د موبایل کې هم د هماغه کمپیوټر په شان داخلېدلی شو دلته موږ اوس په کمپیوټر باندې کلیک کړو دلته تاسو ګورئ ملګرو لکه څرنګه چې کمپیوټر کې تاسو وینئ چې تاسو ته هماغه ډرایوونه ښکاري کېږي دلته په موبایل کې هم هماغه شان ښکاره شول تاسو ولیدل دلته ډاکومنټ ډاونلوډ پیکچر ویډیو او سی ډرایو نو دلته که تاسو په د سی ډرایو باندې کلیک وکړئ تاسو ته به ټول هغه فایلونه چې ستاسو په موبایل کې ستاسو په میموري کارډ کې وي هغه به تاسو ته ټول دلته ښکاره شي که هغه ویډیوګانې وي تصویرونه وي کوم پروګرامونه وي پی ډي اف فایلونه وي هر څه به تاسو ته دلته ښکاره شي تاسو دلته وینئ اکسل فایلونه زنګونه مثلا هر څه موږ ته دلته ښکاره شول نو دلته تاسو که کلیک وکړئ په دا ځای کې هم تاسو هغه کمپیوټر اپشن کتلی شئ ډیسکټاپ ډاونلوډ ډاکومنټ پیکچر کمپیوټر سی ډرایو که دلته موږ په ډیسکټاپ نه کلیک وکړو دوباره به موږ بیا ډیسکټاپ ته بوځي واپس نو دا خو همدا طریقه شوه اوس دلته تاسو ریسایکل بین هم کتلی شئ لکه څرنګه چې په کمپیوټر کې دلته چې تاسو کلیک وکړئ که کوم شی په موبایل کې ډنګ کړی وي اوس مهال چې دا پروګرام انسټال وي تاسو ته به یې دلته ښایي ډیزي نه یې ریکور کولی هم شئ نو اوس به راشو سټارټ مینو ته نو دلته که تاسو وګورئ هماغه کمپیوټر په شکل موږ ته سټارټ مینو هم ښکاره شوه لکه څرنګه چې موږ ته په کمپیوټر کې ښکاره کېږي نو دا د وینډو 10 هغه د کوم وینډو 10 ورژن دی دغه تاسو وینئ نو دلته هماغه پروګرامونه لکه څرنګه چې موږ په کمپیوټر کې په سټارټ مینو کې ګورو دلته په موبایل کې هم کتلی شئ تاسو وینئ نو دلته که اوس تاسو وغواړئ چې یو پروګرام موږ ډیسکټاپ ته یوسو کپي یې کړو نو دلته به خاص په پروګرام باندې کلیک وکړئ مثال زه د ډیلی سټارټ پروګرام نه به تاسو ګوته ونیسئ نو دلته به تاسو بیا د سینډ ټو ډیسکټاپ دا انتخاب کړئ دا به کلیک کړئ نو اوس به وګورو تاسو وینئ دلته هغه پروګرام دلته ډیسکټاپ ته راغلی دی ډیسکټاپ مخ ته نو دا یو ټاسک بار دی لکه څرنګه چې په کمپیوټر کې ټاسک بار وي دلته وینئ هر څه تاسو ته دلته ښکاري دې نه تاسو زنګ هم ویلی شئ که تاسو خپل چا ته زنګ وایئ نو موبایل نه تاسو به د زنګ نشان نه کلیک وکړئ نو دلته بیا تاسو به د فون نه کلیک وکړئ نو تاسو به ډایرکټ هماغه د زنګ ځای ته بوځي نو که تاسو دلته وینئ که ډایرکټ د لمبرو ځای ته مو هم وایي کانټیکټ ته تاسو کوم د موبایل نمبر په موبایل کې یا سیم کارت کې سیو کړی وي هغه هم له دې ځای نه تاسو کتلی شئ دغسې نوره ساعت وخت او تاریخ هم تاسو کتلی شئ دې ځای نه وبښئ مانه کلیک وشه دلته بیا یې ور داخلېږم نو
په همدې طریقه که موږ بیا سټارټ مینو ته راشو، دلته تاسو وینئ دلته تاسو کوم پروګرام چې سرچ کوئ هغه سرچ کولی هم شئ. مثال زه دلته ووډ پروګرام غواړم، کوم پروګرام یې تاسو لنډ دلته ولیکئ په د سرچ کې ووډ، نو تاسو وینئ دا ووډ پروګرام مې دلته را پیدا کړ. نو په همدې طریقه ملګرو تاسو ټول سیستم د کمپیوټر په شکل د موبایل کتلی شئ. نو تاسو که دا سیستم څوک ویني ستاسو نه به هېڅوک په پوهېږي هم نه چې چا دا سیستم لیدلی نه وي، دا اپلیکیشن یې نه وي را ډاونلوډ کړی، یا دا کمپیوټر دی که موبایل دی. نو تاسو خپله نور هم پکې وګرځئ ملګرو، ځکه چې اوس زه تاسو ته هره یوه اپشن ښیم، د ویډیو بیا ډېره پسې سترېږي او ستاسو زړونه هم ورته تنګېږي. نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي ملګرو، که خوښه شوې وي حتما شیر هم وکړئ او لایک هم ورکړئ چې نور ملګري یې هم وګوري. نو چینل هم سبسکرایب کړئ. نو له اوس لپاره د خدای په امان ټولو ملګرو ته ښه وخت.